په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې ایران نوې تیاري نه دي اخیستې، اجازه نه لري چې واخلي، څوک حق نه لري تیاري پرې خرڅ کړي. اما څلور څلوېښت کاله پخوانۍ زړې تیاري د استعمالي پرزجیاتو اجازه ورته نه لري. خپل پټرول په آزاد مارکیټ کې په هغه قیمت چې سټنډرډ دی په هغې نشي خرڅولی. د نورو نړۍ نه تخنیکي وسایل چې د ده لوازمو ته ضرورت دی هغه نشي انتقالولی. فلهذا ایران غواړي چې دغه مقابل کې دغه ازادیګانې ورته ورکړي شي، هغه پیسې خپل ترلاسه کړي. په 2015 کې کله چې دا قرارداد وشو نو امریکې ورته وویل چې ته د پیسې اخیستی شي دا 120 میلیارده چې په 180 میلیاردو بدلې شوي، مګر هم امریکا ورته ویل چې دا دومره 180 میلیارده خو یو ځلې نشم درکولی، دا خو زما اقتصاد ته هم ضربه رسوي. نو ته داسې چل وکړه چې دې باندې ایران چون تیاري نه درلودلې 150 دانې تیاري فرمایش ورکړل امریکا کې چې زه د دې پیسو مقابل کې تیاري به مې نه ویشي ټولې. په هغې کې ایربس یې آرډر ورکړه 377 او 2 دغه دی آرډر ورکړه 777 آرډر کړه، یعنې ایربس یې آرډر کړل. په 2014 کې کله ټرمپ راغی په 2014 کې دا قرارداد منسوخ کړ. هغه تیاري هم بیرته پاتې شولې، هغه پیسې هم پاتې شولې، هر څه بیرته منجمد شو. اوس ایران دا وایي چې ماته به د امریکا وایي چې دا 3.8% د یورانیم اجازه چې درکړ شوې ده دام نه درکوو. ته بالکل د اتومي دستګاه ګلم دې ټول کا، ایران ته دا وایي ته دا ګلم ټول کا. او بل خبره دا کوي چې ته میزایلونه مه جوړوه. میزایلونه ما مخکې تشریح کړل ستاسو نه مخکې که موږ میزایلونو کې شارټ رینج لرو چې 350 تر 900 کیلومترو پورې دي، میډیم رینج دی چې 9,500 کیلومتره دي، لانګ رینج دی چې 3,500 کیلومتره دي، او بالستیک میزایلز دي چې هغه قاره‌پیما ورته وایي کې 15,000 کیلومتره دي. دی دغه اوس هم دا انفجار چې بندر عباس کې شوی دا وایي چې د چین نه دی د 250 بالستیک میزایلونو ته مواد انفلاقي راوړي وو، هغه دلته انفلاق کړی دی. نو په دې اساس باندې امریکا وایي چې ته به د هغه میزایل چې اسرائیل ته رسیږي هغه به نه جوړی، هغه میزایل چې اروپا ته رسیږي هغه به نه جوړی، هغه میزایل چې امریکا ته ورسېږي ته به هغه نه جوړی. یعنې دوی دغه اسلامي نړۍ سره داسې یو رفتار کوي چې غواړي خسي کړي. یعنې تاسو باید لکه پاکستان چې موږ ته وایي چې دا د امریکې دا ټوپکونه چې در سره دي نور شی خو موږ سره نشته، تیاره نشته، ټانک نشته، دا ټوپک هم ته مه اخله. امریکې ته وایي دا ټوپک هم ترې نه واخله، لاس تړلی زما مخکې واچو زه پنجابۍ پوستون یې ورته خپه کېدم او د دې زه چپه کړم. امریکا هم د ایران سره دا لوبه کوي. خپله د سید عباس عراقچي خبرې بله ورځ دا وې چې موږ نشو کولی چې په میزایلو خبرې وکړو. میزایل د میز په سر نه دی هغه وایي، صرف د اټومي مسله ده، په اټومي باندې خبرې کوو. موږ ته دومره حق راکړه چې زه انرژي جوړه کړم، خپله انرژي دا کړم، ما ته زما باندې تحریمات لرې کړه، ما ته مې پیسې بیرته راکړه، ما سره نړیوال براویدې دا کړه. او دا د دې غوښتنې د ایران بالکل واضح دي او د اروپایانو سره ډېر حده پورې دا مني. دا فرجام چې تیر ځلې شوی دا اصلا اروپایانو کې جرمنانو فرانسویانو دی ورسره په دې کې موافقه لري، امریکا یې ورسره موافقه نه لري. امریکا جو بایدن موافقه کړې وه، اوباما کړې وه، اما ټرمپ یې نه کوي. ټرمپ وایي چې او ټرمپ دې لپاره نه کوي چې دغه فشارونه د دغې د خوا نه دي، د اسرائیل د خوا نه دي. ځکه اسرائیل چې دی هغه ما همدا اوس ما سره یو کلپ شته د نتنیاهو، هغه وایي چې په هېڅ قیمت هېڅ نوع اتومي موجودیت په ایران کې نه منو، کاملا دې لرې کړي. اما دې ته نه وایي چې د ایران ورته وایي چې که ما باندې اتوم لرې کړې خو ته دې ما اتوم لرې کړه، که زه تا ته خطر یم خو ته هم اسلامي نړۍ ته خطر یې، ستا کوم اتوم چې د نړیوالو قوانینو لاندې دی. نن پرولیفریشن یو قانون دی ملګرو ملتونو چې توسعه د اتوم ته نشي کولی، او بل دغه دی چې ورته NPT ویل کېږي، او بل دا دی چې IAEA انرژي اداره ده چې هغه دا نظام کنټرولوي او تا ته اجازه درکوي، او هر مملکت په دنیا کې دا حق لري چې ځان ته د انرژي لپاره دا صلاحیت ترلاسه کوي. اوس ګورې همدا اوس په دنیا کې ډېر ممالک چې دا صلاحیت لري، جاپان یې لري، دواړه کوریا یې لري، انګلستان یې لري، جرمني لري، فرانسه لري، هند لري، که دغه ټول لري نو ولې د اسلامي نړۍ باندې دا پابندي لګول کېږي؟ نو ایران وایي چې دا اجازه خو راکړه چې زه د انرژي ځان ته جوړ کړم.
او ایرانیان په دې شي کې صادقه دي. هغوی دا وایي چې موږ اتم نه جوړو، ځکه خمیني فتوا ورکړې وه چې دا حرام دی، دا مه کوئ، دا انسان او بشریت خلاف دی. اوس هغوی دا وایي چې که ته ما پرې نه دي، ته ما دې ته مجبورې چې زه فتوا بدله کړم، نوې فتوا واخلم او زه اتم جوړ کړم. او اوس یې جوړولی شي، ځکه چې د سوریې د جنګ نه بعد د ایران خپل سنټریفیجز بېرته 100,000 ته ویوړل، یورانیم غني کول 80% ته ویوړل. ځکه خو امریکا او اسرائیل ورخطا شو او اسرائیل اعلان وکړ چې ایران 2 اتمي دغه صلاحیت ترلاسه کړی دی په دغه ظرف د 100 میاشتو کې، د پروسه کال 2024 نه را په دې خوا، یعنې 2023 نه را په دې خوا دغه چې سنټریفیوجز 100,000 ته ویوړل. دوی وایي چې دوی دومره یورانیم تولید کړي دي چې دی کولی شي 2 اتمي بمونه جوړ کړي، او دا موږ ته خطر دی. ایران وایي چې ما نه دي جوړ کړي، خو که زه وغواړم زه یې جوړولی شم، که ته ما مجبور کړې زه فتوا بدلوم او دا کار کوم. نو دلته دغه توپیر دی. ایرانیان په دې کې صادقه دي. ایرانیان ورته وایي چې ایرانیان 5% نه ګورې 3.8% ډېر کم دی، دی هم منلی و تېر ځلي. اوس ټرمپ ورته وایي دا 3.8% هم اجازه نه در کوم، میزایل به نه جوړی. نو په داسې یو حالت کې چې ته یو انسان لاس و خپې ورته تړې، آیا داسې مذاکرات مخکې تللی شي؟ داسې مذاکرات خو مخکې نه. مذاکرات خو دا شی دی چې یو څه لکه اوباما چې ورسره کړي وو، یو څه یې ومنل، یو څه دوی ومنل، موافقې ته ورسېدل. اګر چې ټرمپ پرون ویلي دي چې خبرې ښې روانې دي، مثبت دي، خو په ظاهره چې ورته ګورئ د دوی دا ناسته عمان کې ناکامه شوه. دواړه راووتل د خبرو نه، هغې ویلې موږ خپل مشرانو سره خبرې کوو، عباس ویلې زه خپل مشرانو سره خبرې کوم، او بل ناسته به دوباره کوو. نو د عباس خبره بالکل واضح وه. عراقچي ویلې چې د دغې میزایلونو خبره په میز باندې نه ده او په دې باندې خبره نه کوو. بله، فاطمي صاحب، کله چې د دریم